د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته اعلان کړی چې هیواد له روسیې سره بشپړ او له ځنډ پرته اوربند ته چمتو دی. د هغه په وینا کیف له مسکو سره مخامخ خبرو ته په هره بڼه او هر ځای کې چمتووالی لري. زلنسکي د خپل ایکس پاڼې له لارې په یو بیان کې ویلي چې هغه په یوه ورځ کې 2 ځلې د امریکا له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د اوربند لپاره د اوکراین ژمنه تکرار کړه او خبرداری ورکړی چې که روسیه وژنې او جګړې ته دوام ورکړي له لا سختو فشارونو او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړي څو د اوکراین روانه جګړه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې ټرمپ تر دې وړاندې له اوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره خبرې کړې وې. ویل کېږي ټرمپ د ناټو له یو شمېر مشرانو سره هم تماسونه نیولي دي. د کرملین د ویان په وینا د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا خبرې د استانبول د وروستیو مذاکراتو پر پایلو متکي دي. سپینې ماڼۍ دا تماسونه د واشنګټن د ډیپلوماټیکو هڅو برخه بللې، ویلي دي چې تر خبرو وروسته به رسمي اعلامیه خپره شي. ټرمپ تر دې وړاندې ویلي و چې د دغو تماسونو هدف یې د وینې تویېدنې بندول دي.